سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. اسلام آباد کې د افغانستان بیرغ ښکته شو. د پاکستان او طالبانو یارانه سپین بیرغ ولګېده. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. په هغه تصویرونو کې چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له ودانۍ اخیستل شوی لیدل کېږي چې پر دې ودانۍ د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پر ځای طالبانو سپین رنګ بیرغ پورته کړل شوی دی. ویل کېږي دا بیرغ د اګست میاشتې په 19مه نیټه پورته شو او د اسلام آباد کې د ازادي خبریال طاهر خان وایي د تېرې جمعې پر ورځ د افغانستان سفارت پر ودانۍ د طالبانو بیرته پورته کړل شوی دی. دغه راز په چین کې د افغانستان له سفارت اخیستل شوی تصویر کې هم لیدل کېږي. د اګست په 19مه د افغانستان ملي بیرغ پر ځای د طالبانو بیرغ د سفارت پر ودانۍ پورته شوی دی. د یادونې ده چې په چین کې د افغانستان سفارت له دې مخکې د طالبانو استازو ته سپارل شوی و. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو حکومت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د پاکستان حکومت تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو طالبانو له لوري اسلام آباد ته استول شوي ډیپلوماتانو ته یې اعتبار لیکونه ورکړي دي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د طالبانو استازو ته سپارلی دي. که چیرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.